دوستانو نن در سره په دې ویډیو کې د یو داسې راز باره کې خبره کوم چې د پاکستان اکثره چینلونه او ریپورټرز په دې باندې ویډیو جوړوي چې پاکستان کې یو داسې علاقه هم شته چې هلته ښځې او سړي سرعام بدکاري کوي، هیڅ پابندي پې نشته. نو قدرمنو دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ ځکه چې اکثره کسان ویډیو پوره نه ګوري او بیا کمنټ کې ګډې وډې خبرې کوي، ځکه چې زه نن تاسو سره مکمل معلومات شریکوم چې دغه خبر اصلي قصه څه ده. دوستانو موږ چې څومره معلومات وکړل نو دغه خبرې د کلاش او یا د کافرستان د علاقې په باره کې کیږي چې دا د پاکستان په چترال سیمه کې یو علاقه ده چې خلک وایي هلته هر څوک ورځي او په اسانه بدکاري کوي. موږ د دې علاقې باره کې د نږدې خلکو سره هم رابطې وکړې ځکه موږ غوښتل چې حقیقت ته ځان ورسوو. نو قدرمنو حقیقت داسې دی چې د کلاش د اوسیدونکو خلکو طور طریقې مکمل زموږ د خلکو نه مختلف دي. یوه وجه دا هم ده چې دغه خلک غیر مسلمه دي، خو د مسلمانانو چې په کال کې 2 خوشحالیانې او اخترونه وي همداسې د دې خلکو په کال کې یو ځل میله وي چې لمجوشي ورته وایي. دغه میلې ته د هر ځای نه خلک ورځي. دا خبرونه د یوټیوب اردو چینل هم راخیستي دي چې په دغه فیسټیول کې هر قسم بدکاری کیږي، خو دا هسې هوایي خبرې دي، هیڅوک هم دغلته داسې څه کارونه نه کوي ځکه چې موږ ډېر نږدې کسانو نه معلومات وکړل او ټول همدا وایي چې دا هسې په دې خلکو باندې الزامونه لګول کیږي. دا ډېر نرم مزاجه خلک دي، ډېر ښه خلک دي او هیڅ قسم داسې غلطه خبره په دوی کې نشته. نو دوستانو زه هغه خلکو ته وایم څوک چې داسې دروغ پروپاګنډې کوي او دروغ خبرونه جوړوي لږ شرم ورته پکار دی او په دروغو خبرونو باندې د خپل ایمان نور نه خرابوي. د پښتو پوسټ دا ویډیو او دا خبر تر همدې ځایه ډیره مننه کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت ویستو او زموږ دا ویډیو مو وکتله. په آینده کې زموږ د هر قسم معلوماتي ویډیوګانو او تازه خبرونو نه ځان خبرولو لپاره زموږ چینل پښتو پوسټ همدا اوس سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.